ستا د بېننګۍ په یو باب باندې مازغه وخورم زه ولې فضول په احتساب باندې مازغه وخورم ستا فراق سندره کړم کتاب باندې مازغه وخورم ستا فراق سندره کړم کتاب باندې مازغه وخورم بیا پرې ستا د نوم په انتصاب باندې مازغه وخورم ټوله ورځ مې سر د پیغورونو دیوال ووهي ټوله ورځ مې سر د پیغورونو دیوال ووهي ټوله شپه په یو خانه خراب باندې مازغه وخورم. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، مینه، محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د خیبر پښتونخوا د هغه زلمو لیکوالانو سره پروګرامونه کوو چا چې د پښتو ژبې او ادب دپاره کار کړی، زیاره کړی، وختونه ویستي دي. نن موږ سره په دې خپرونه کې نن په دریم ځل باندې یو داسې زلمی لیکوال ناستې کوي چې هغې تر اوسه پورې 2 کتابه زلمی خیال او زړه په جړا سپکېږي دغه مارکیټ ته راغلي دي. ملا پښتانه ورسره مینه کوي، که په لر دي که په بر دي. چېرته چې د دغه یاسر اکمل روغاني ذکر وشي نو بیا خلک د هغې شعر ته خوشحالیږي. ښاغلی یاسر اکمل روغاني صاحب دی، د دیر د سیمې سره تعلق ساتي. نو 2-3 خبرې ورسره کوو بیا به د کلامونه وو. یاسر صاحب، تاسو ته په دریم ځل باندې هرکلی مینه ده. ډېره مننه غازي نادانه، ستا او ستا د پوره ټیم انتهایي مشکور یم یو ځل بیا چې تاسو دغه خپله هڅه کوئ او دغه خپل د چې کوم لیکوالان دي او دغه راوړئ او د خلکو ته مخې ته کوئ. ډېره مننه. یاسر صاحب، څنګه چې ما وویل زموږ 2 ناستې شوي، دا زموږ دریم ناستې دی. په هغې کې ستاسو د ژوند او د فن او د شاعرۍ بلا معلومات شته. ملګري کولی شي چې وګوري. صرف دغه یو پوښتنه لرم، بیا به کلامونه لرو چې ستاسو ژوند نن سبا څنګه روان دی او په دریم کتاب والي سره که یو خبره وکړئ چې کله به راځي. شکر دی غازي نادانه، ژوند د مخکې په شان بالکل ښه روان دی او دریم کتاب خو تقریبا چې مکمل دی، خو د څه ستونزو د وجې یا د څه حالاتو د وجې پاتې دی. نو انشاءالله ډېر زر به مارکیټ ته راشي. صحیح ده، ډېره زیاته مننه یاسر صاحب. بس کلامونه را باندې واورئ. ډېره زیاته مننه. صحیح ده. غازي نادانه یو څو شعرونه دي د غزلو نه مخکې، یو 2 شعرونه چې د زړه د لورۍ غر چې د یادونو واورې پټ کړي، د زړه د لورۍ غر چې د یادونو واورې پټ کړي، د سترګو په زخنه کې چینې رازنده کېږي. نادان به یم خو وخت راته دا څو خبرې زده کړې، نادان به یم خو وخت راته دا څو خبرې زده کړې چې کم ځای کې په کم لباس کې کمه دنده کېږي. مننه. غزل شعرونه دي چې ستا د بېننګۍ په یو باب باندې مازغه وخورم، ستا د بېننګۍ په یو باب باندې مازغه وخورم زه ولې فضول په احتساب باندې مازغه وخورم. ستا فراق سندره کړم کتاب باندې مازغه وخورم، ستا فراق سندره کړم کتاب باندې مازغه وخورم بیا پرې ستا د نوم په انتصاب باندې مازغه وخورم. ټوله ورځ مې سر د پیغورونو دیوال ووهي، ټوله ورځ مې سر د پیغورونو دیوال ووهي ټوله شپه په یو خانه خراب باندې مازغه وخورم. مننه. څومره په اسانه د لهجې تراخه راوبخي، څومره په اسانه د لهجې تراخه راوبخي زه څومره په ګرانه یو جواب باندې مازغه وخورم. مننه. ما ته په دې خپل فطرت کې خپل تاریخ څرګند ښکاري، ما ته په دې خپل فطرت کې خپل تاریخ څرګند ښکاري ولې ستا په 3 نمبر نصاب باندې مازغه وخورم. مننه. ما ته په دې خپل فطرت کې خپل تاریخ څرګند ښکاري ولې ستا په 3 نمبر نصاب باندې مازغه وخورم. نادانه چې خدایا د وړو خدایانو زور دې تم کړه لږ، خدایا د وړو خدایانو زور دې تم کړه لږ ټوله ورځ په جي خانجي جناب باندې مازغه وخورم. مننه. زه د کلیوال فطرت د مینې رنګ کې رنګ یمه، زه د کلیوال فطرت د مینې رنګ کې رنګ یمه مونځ وکړم نشه وکړم رباب باندې مازغه وخورم. نوره په حساب کتاب یا سره پوهه نه یمه، نوره په حساب کتاب یا سره پوهه نه یمه تا پسې د شپو ورځو حساب باندې مازغه وخورم. مننه. بل کلام څه شعرونه چې زړه مې ګړندی ساتي وجود را له بېدمه ساتي، زړه مې ګړندی ساتي وجود را له بېدمه ساتي ستا د یاد غم مې د هما دنیا د غمه ساتي.
ما سره هر سړی تر خپله وسه مینه کوي ما سره هر سړی تر خپله وسه مینه کوي زما نه هر سړی تر خپله وسه تمه ساتي ته دوایي ته د زړه د رغېدو علامت ته دوایي ته د زړه د رغېدو علامت چې غم ساتي نو بیا د تا ورسره نمه ساتي حاجي ګناه کوي ته سل په سله ټیک وایې خو حاجي ګناه کوي ته سل په سله ټیک وایې خو په دغه کور کې دا نهر ماشومان ډمه ساتي مننه مارغه د خپل خونخوار مارغه نه ویره نه کوي خو مارغه د خپل خونخوار مارغه نه ویره نه کوي خو بس خپل بچی د دې اشرف بني آدمه ساتي په دې کې څه دي که زه وږی شم او تا وغواړم عادل تاران ته دې ډالۍ چې په دې کې څه دي که زه وږی شم او تا وغواړم چې خدای آدم ساتي نو تا ورله غنمه ساتي مننه په دې کې څه دي که زه وږی شم او تا وغواړم چې خدای آدم ساتي نو تا ورله غنمه ساتي پلاران میراث له وارثان ساتي زامن لویوي پلاران میراث له وارثان ساتي زامن لویوي د دعاګانو لونه لري له قلمه ساتي مننه حالات که هر څه وي یا سره ژوند له دا پوره ده حالات که هر څه وي یا سره ژوند له دا پوره ده ما د خدای نه وجني او تا د خدای سنمه ساتي مننه بل کلام دی چې که یې پیسې زما د ژوند دپاره نه راوړلې که یې پیسې زما د ژوند دپاره نه راوړلې راپسې مړ وجود بچا د ښاره نه راوړلې مننه د بربادۍ دپاره نورې بلا لارې هم وي د بربادۍ دپاره نورې بلا لارې هم وي تر محبته به دې زاره نه راوړلې زه خبر نه وم چې غم بدرنګه کړی یمه زه خبر نه وم چې غم بدرنګه کړی یمه که زه خبر وی نو زه خبر نه وم چې غم بدرنګه کړی یمه که زه خبر وی ما به دا هنداره نه راوړلی بخت مې ویښ شوی و لالی د کوره وتی و نن بخت مې ویښ شوی و لالی د کوره وتی و نن د غم خبر خو به دې نن اخباره نه راوړلی مننه تا به د چا دپاره پرېښی وی خو داسې هم نه تا به د چا دپاره پرېښی وی خو داسې هم نه تا به زما ځینې له ګوتې یاره نه راوړلی مننه د وخت د جبر عمره زغم که دې راکړی وی نو د وخت د جبر عمره زغم که دې راکړی وی نو دا شکایت به مې تر تا درباره نه راوړلی که ته د مینې په انجام یا سره پوهه وی نو که ته د مینې په انجام یا سره پوهه وی نو د لاسو نښې به دې بیا دپاره نه راوړلی بل اخیری کلام به ویم په حسن کې د هغسې تاثیر نه و چې و به د چا سره د قدر د تصویر نه و چې و به دا اوس چې کم ښایست لري نو دا به یې زکات و دا اوس چې کم ښایست لري نو دا به یې زکات و د دومره د یو ښکلي جاګیر نه و چې و به سرخی چې د مخ په دایرو کې پاتې نه شوه سرخی چې د مخ په دایرو کې پاتې نه شوه هیڅوک د ملایکه داوګیر نه و چې و به حالاتو مو د زړونو د تړون اړیکې پرې کړې حالاتو مو د زړونو د تړون اړیکې پرې کړې یو بل ته مو تر نیمو شپو شوګیر نه و چې و به بدلون و خو خود سره خود غرضه و باغي و د خلکو په سرونو لاس د پیر نه و چې و به شعر دی پکې چې د خپلې بېروخۍ په زیان به پوهه یې جانانه د خپلې بېروخۍ په زیان به پوهه یې جانانه ته تلې زما د زړه په کور کې ویر نه و چې و به اخري شعر دی چې ستا د غمه روغ شو نو بیا هغه یاسر نه و چې ستا د غمه روغ شو نو بیا هغه یاسر نه و د شعر به یې په خلکو کې تشهیر نه و چې و به یاسر صاحب ډېره زیاته مننه کوم که په اخره کې څه پیغام لرئ ولس ته به زه نور څه پیغام ورکوم خو ولس په خپله زه وایم چې د څه د حده پورې خو بیدار شوی دی بس دغه د مینې د امن او د تعلیم پیغام دی او بیا مې دغه پیغام دی ډېره مننه قدرمنو دا و موږ سره یاسر اکمل روغانی صاحب چې په درېیم ځل تاسو موږ سره واورېدو زما یقین دی چې دا مرکه به هم ستاسو ذهنونو او زړونو ته پرېوځي ښاد آباد بریالي اوسئ